ښه بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن موږ تاسو په SQL سرور کې په دې باندې خبرې کوو. اوس فرض کا دغه ډیټابیس ته موږ تاسو دلته جوړ کړی دی، دا اوس موږ بل کمپیوټر ته څنګه وړو یا بل چا ته څنګه ورکوو. صحیح ده؟ په دې طریقه باندې پوهېږئ؟ نه دې باندې به څنګه وکړو. ګوره دا ډیټابیس اصل کې تاسو سره چېرته کې پروت دی. ښه دا تاسو سره ګورئ دلته به راشئ چې شته سی ډرایو ته به راشئ. صحیح ده؟ سی ډرایو کې به راشئ، پروګرام فایلز ته به راشئ، دلته به راشئ SQL سرور ته به راشئ. صحیح ده؟ دې کې نه ښه دې پروګرام فایلز دا دی ښه، او دې کې به راشئ SQL سرور ته، مایکروسافټ SQL سرور ته به راشئ. ګورئ که نه دې کې به راشئ ډیټا ته به راشئ. وګورئ ستاسو سټوډنټ په نوم ډیټابیس دا دی که نه دی داسې. ګورئ که نه تاسو به دې دا کاپي کوئ داسې او د یو چا USB ته به څه کوئ فرض کړه لیږي. خو اوس دا تاسو راته په ډیټابیس کې چې دی اټیچ دی، دا تاسو چاته نه شئ ورکولی. صحیح ده؟ دا تاسو چاته نه شئ. ګوره زه اوس راځم د نه کاپي ما واخېسته ښه، دلته رالم که نه فیسټ کوم یې ما ته څه وایي کنټینیو وي که ما ته وایي نه. ګوره وایي د اکشن کین ناټ بي کمپلیټ بیکاز فایل از اوپن ان SQL سرور. یعنې دا په دې کې اوپن دی، نو دا به تاسو څنګه د دې نه څه کوئ مطلب درې کوئ. دلته به راشئ ګوره په ډیټابیس باندې به رایټ کلیک کړئ، ټاسک ته به راشئ. صحیح شو؟ ټاسک ګورئ که نه ټاسک نه به راشئ ډیټیچ ته به راشئ. صحیح ده؟ او دلته به داسې فرض کړه اوکې. ګوره دا اوس لاړ د ډیټابیس نه د SQL سرور نه ووته. داسې چې ووته نو دلته راشه اوس تاسو څه وکړئ. ګوره دا دی که نه اوس یې ګوره کافي که فرض کړه دې ځای نه ما کافي مې کړو او زه مطلب راځم په بل ډرایو کې اچوم دلته کې. ګورئ که نه دلته زه یو فولډر د جوړوم دلته پیسټ کوم، نو ګورئ ما سره راغی که رانه. صحیح ده؟ نو په دغه طریقه باندې دا به تاسو چاته ورکوئ. بیا دا چې تاسو SQL سرور سره اټچ کوئ نو څنګه به اټچ کوئ. را به شئ دلته SQL سرور به اوپن کړي، ډیټابیس باندې به رایټ کلیک کړي او اټیچ ته به راشئ. اټیچ کې به راشئ ایډ ته به راشئ. صحیح ده؟ ایډ ښه نو ایډ ته چې راغلې اوس خو موږ تاسو سره الریډي تیار په سی ډرایو کې پروت دی. صحیح شو؟ تاسو هر ډرایو کې هر ډرایو ته تللی شئ. موږ سره په سی ډرایو کې تیار پروت دی سټوډنټ ډیټابیس. اوکې او اوکې که صحیح ده؟ نو ګورئ تاسو دا ډیټابیس ریفریش کړئ، اوس بېرته تاسو سره راغی. ګورئ که نه داسې ښه یو خو دا خبره شوه. اوس فرض که موږ تاسو د ډیټابیس نه بیک اپ څنګه اخلو. بیک اپ څه ته وایي؟ ګوره بیک اپ د ډیټا نه یو کافي اخیستلو ته وایي. لکه اوس زموږ تاسو ویو چې مطلب د ډیټا نه څه واخله بیک اپ واخله. بیک اپ نه مطلب دا دی اوس تا بیک اپ ځان سره ایښی دی د ډیټا، خو کله چې مطلب ستا ډیټا مکمله خرابه شي د لاسه دې لاړله نو هغه به خو بېرته ته لاسه نه شي راوړی، نو د هغې بیک اپ به ته څه شی کې مطلب ریسټور کوې ریکوري کوې به. نو دغه شان موږ تاسو به د ډیټابیس نه څنګه بیک اپ اخلو. د بیک اپ ښه خوبي دا ده چې وایرس او وغیره دا شیان نه شي وارد. صحیح ده؟ اوس فرض که زما دغه سټوډنټ چې دی ډیټابیس دی. صحیح شو؟ دې کې ما سره زیاتې ټیبلې دي او په دې کې زما مهمه ډیټا ده. صحیح شو؟ نو دا اوس موږ سره ډیلیټ کېږي، وایرس یې وهي، دا بېرته باید موږ تاسو څنګه ریکور کړو. نو اول به موږ تاسو د ډیټابیس نه څه اخلو؟ بیک اپ اخلو. ګوره بیک اپ به څنګه اخلئ. ډیټابیس باندې به رایټ کلیک کړئ. صحیح شو که نه ټاسک ته به راشئ، ټاسک کې به دلته راشئ. ګورئ ښه ټاسک بیک اپ ته به راشئ. ګورئ که نه بیک اپ باندې به کلیک کړئ. اوس دا بیک اپ ته په کوم ځای کې اخلئ؟ ګورئ که نه صحیح شو؟ بیک اپ زه ورته وایم چې ایډ کا. ګوره تاسو دې ځای کې وایي بیک اپ ته د کوم ډیټابیس نه اخلي؟ د سټوډنټ ډیټابیس نه اخلي. صحیح ده که نه؟ د کوم ډیټابیس؟ زه د سټوډنټ صحیح ده نه اخلم. صحیح ده؟ اوس تا ته وایي چې ګوره ریکوري ماډل پول بیک اپ. یعنې بیک اپ موږ تاسو په څو قسمه دی. یو پول دی ډیفرینشیل دی او ټرانزیکشن لاګ بیک اپ دی، خو موږ تاسو پول بیک اپ اخلو. صحیح شو؟ پول بیک اپ مې واخیسته. ښه اوس دا بیک اپ چې تا اخلي په څه شي؟ په ډیسک باندې اخلي که په URL باندې اخلي؟ زه هم په ډیسک باندې اخلم. صحیح شو؟ او په کوم ځای کې اخلي؟ زه دې دغه څه فرض کړه دغه کوم دوی چې ته کوم پات ورکړی دا څه دې باندې زه نه اخلم، دا ریموو کړه، زه خپله یو پات ته ورکوم. ګوره په ایډ باندې به کلیک کوئ، کوم ځای کې اخلي دا بیک اپ. زه ته راځم فرض کړه زه وایم په ای ډرایو کې. صحیح شو که نه؟ په ای ډرایو کې دننه په کوم فولډر کې زه اخلم. په دې فرض کړه یو فولډر ته مشخص کړئ. فرض کړه ما ورته ولیکل چې آل چې شی بوکس دې کې زه اخلم او څه نوم ورته ورکوم؟ زه ورته لیکم چې ډیټا بیس، بس خلاص. صحیح شو؟ او دا مې څه کړه فرض کړه اوکې او اوکې مې کړه. اوکې نو زموږ د ډیټابیس نه څه وایي؟ وایي سرور فیل. څه وایي؟ یو دقیقه
فرض کړه دلته رالم سټوډنټ ټاسک بیک اپ صحیح شو. فرض زه رالم ایډ په کوم پات باندې زه ته یم چې فرض کړه دلته راشه په ای ډرایو کې یا په ډي ډرایو کې زه ته یم راشه په ډي ډرایو کې په آی سی ټي کې راته بیک اپ واخله. زه ته لیکم څه مطلب ډیټا بیس صحیح شو که نه او څه بیک اپ صحیح شو. دا سیو اوکې او څه کې فرض کړه اوکې که ما ته وایي چې بیک اپ کمپلیټ سکسسفولي اوکې. اوس تاسو راشئ دلته کې ښه کوم ډرایو کې ډي ډرایو کې او آی سی ټي کې دا زموږ ستاسو بیک اپ دی. خو تاسو بیک اپ لپاره خپل فولډر به جوړوئ بیل ښه. اوس دلته زه راځم ګوره یو کس راغی زما ډیټا مکمله ډیلیټ شو. پروګرامز ټیبل ته راغلی څو پروګرامونه دي دا دومره پروګرامونه دي پکې صحیح ده. فرض کړه دا ټول څه کړه فرض کړه دا ډیلیټ صحیح شو که نه ختم شو ډیټا. بس دلته راغلی امپلای هم لاړ ډیلیټ شو. څو امپلای دي فرض کړه موږ سره دونه امپلایز دي دا مې ډیلیټ کړو صحیح ده. فرض کړه دلته رالم سټوډنټ ته زه رالم سټوډنټ ته څو سټوډنټان دي موږ سره فرض کړه دونه سټوډنټان دي موږ تاسو سره صحیح صحیح شو. بل فرض کړه ټیچر ټیبل ته زه رالم موږ سره څومره ټیچران دي یو ټیچر دی. بس کلاس دغه ډیټا زموږ ستاسو لاړه ختمه شوه بس شړ کېناست دی صحیح شو. اوس فرض کړه ګوره دلته راشه پروګرام ټیبل ته راشه تاسو سره ډیټا شته نه صحیح ده. ګوره دا ډیټابیس تاسو څه کوي فرض کړه دا اس کیو ایل سرور کلوز کې بیا ته اوپن کړئ هم تاسو سره ډیټا لاړله. بس اوس کو ته ریکور کړې د کوم ځای نه ریکور کړې تاسو سره خو نشته دی که نه صحیح شو. اوس دلته به راشي کنیکټ او بیا ډیټابیس سټوډنټ ډیټابیس صحیح شو که نه. بس خلاص تاسو سره مطلب یا مطلب دلته یو کس راغلی دغه ستا دا ټیبل هم ډیلیټ کړه پروګرام ټیبل هم ورپسې ډیلیټ کړې وایي چې زه دا هم ډیلیټ کړه ورته فرض کړه سټوډنټ ټیبل هم څه کړه فرض کړه ډیلیټ کړو ډیټا خو ډیلیټ ټیبل هم ډیلیټ شو صحیح شو که نه. ګوره هر څه ډیلیټ شو. اوس ګوره دا بېرته څنګه به لاسته راوړې تاسو به راشئ په دې ډیټابیس باندې به رایټ کلیک کړي او دلته به راشئ ټاسک او ټاسک کې به راشئ چې شته فرض کړه ریسټور صحیح شو. ریسټور ډیټابیس ته به راشئ کوم ځای کې چې ستا بیک اپ همالته به پسې لاړ شي. بیک اپ زموږ چېرته و ګوره دلته ما ته وایي څه شی کې زه ته وایم چې مطلب د ډیوایس نه راته څه فرض کړه بیک اپ راواخله کلیک ایډ کوم ځای کې زموږ ستاسو ډیټابیس بیک اپ ډي کې ډي ډرایو کې به کوم آی سی ټي کې وکړه نه آی سی ټي کومه دی هغه دی ښه. اوس دې کې مو تاسو سره نه راځي چې آل وانه نه راځي ګوره اوس مو تاسو سره راغی که نه خو دې دپاره دا اوس مو تاسو سره دغه کېږي نه ښه. اوس که اوکې کې او اوکې کې اوس دا مو تاسو سره څه کار نه کوي ښه. تاسو اوس کار به وکړئ دې ته به راشئ د آی سی ټي ته به راشئ دې ځای کې د فولډر ته آی سی ټي فولډر دا دی او دې بیک اپ باندې به تاسو څه وکړئ رایټ کلیک به پرې وکړئ رینیم ته به راشئ او دلته به تاسو ډاټ ایکسټینشن به بي اے کې به ورته دا د بیک اپ څه ایکسټینشن دی موږ تاسو سره صحیح شو. اوس به دلته راشئ سټوډنټ ډیټابیس ټاسک ریسټور ډیټابیس صحیح شو که نه او دلته به زه ورته ولیکم چې د ډیوایس نه راته ریسټور کړه صحیح شو. دلته زه ورته وایم چې داسې کار وکړه آی سی ټي څه وایي آی سی ټي بیک ډیټابیس بیک اپ سټوډنټ صحیح دی ډیټابیس स्टूडेंट पेन شوالي فرض کړه دلته رالم آی سی ټي ته آی سی ټي او د ډیټابیس ما څه وکړو دا مې کټ کړه فرض کړه دلته زه رالم او پروګرام فایلز ته اس کیو ایل سرور ته زه رالم صحیح ده دې کې اس کیو ایل سرور او بیک اپ ته زه رالم اوکې فرض کړه دلته مې پیسټ کړو صحیح شو شاید دې ځای نه راشي. اوس دلته راشئ سټوډنټ ریسټور ډیټابیس او کوم زه دې سورس د کوم ځای کې د ډیوایس نه زه دې راواخله نو بیک اپ سلیکټډ
یو دقیقه یو دقیقه دلته رالم ایډ ولې دا د متصل ذکر راغلی دی اوکې که اوس صحیح شو ښه دلته بیا دا چې صحیح شو ګوره اوس تاسو وګورئ موږ سره چې مطلب کمپلیټ شو صحیح شو ګوره دا اوس موږ ته څه وایي ښه وایي بیک اپ میډیا از ناٹ کمپلیټ ډن شو اوکې ښه اوکې ناٹ کمپلیټ دا څه وایي اوکې یو دقیقه دا ولې کار نه کوي یو خو دې نه دی چې ریسټور ډیټابیس ریسټور ډیوایس کوم ځای نه دلته دا اوکې not database ولې کار نه کوي درځم ټاسک ریسټور خدایه پاکه اوس ولې کار نه کوي ریسټور کې دلته راشه دا درې کا دلته راشم دا ویریفای کا ښه بیک اپ دا به زه درې کوم دا مې نه دی په کار اوهو مړه دلته سټوډنټ دی موږ تاسو سره ښه سټوډنټ صحیح دی که نه صحیح ده فرض کړه دلته رالم سټوډنټ کړم ډیوایس او دلته راشه دا بیک اپ ښه دا ولې اوکې SQL server mana database मतलब da database दिन में आखिस्ते होगा ना restore specifically one student database full backup done there student database backup okay wale car na kya timeline ha student fetch we cannot backup the DICT operating system بس همدغه طریقه ده ښه ولې کار